کوم جنگ په پنجاب باندې راغی هغې نه ما کله انکار وکړو چې زه جنګ نه کوم دا د پنجابي جنګ دی زما د وطن جنګ و پنجابي ډرون سرې د راکټو سرې د دغه جنگ مقابله وکړله اوس به زه پنجابي ته کم 5000 سال تاریخ بیانوم او ما په دې خپلو سترګو مو لیدل ځکه چې زه خو په عقل کې د پنجابي نه کمزور یم حقیقت به وایو زه په صبر کې د پنجابي نه کمزور یم او زه د خولې نه خلاص یم پنجابي که د تړکې نفرت ساتي خو په خوله څه نه وایي چې کله موقع راشي نو به د هغه د سره جنګ نه کوي که نه خو هغه به دا چرې مو وایي چې زه تا سره ولاړ نه هغه به د په خوله باندې وایي چې زه سره ولاړ یم دا خبره به او پنجابي به دا خبره ونه کړي چې زه انډیا سره ولاړ یم دلته کې پړ څوک شو اوړ څوک شو د پښتنو اول خبره دې دا وکړه چې موږ تا پورې خاندو موږ تا پورې نه خاندو خو زه تا نه یو سوال کوم ته د انډیا او د اسرائیل ولې خلاف یې ولې خلاف یې زه تا نه دا پوښتنه کوم بچاجي د انډیا ولې خلاف یې او د اسرائیل ولې خلاف یې په څه شي باندې خلاف یې اول جواب خو د دې راکړه چې ایټم بم کله جوړ شوی دی او په تاسو جنګ ایټم بم ګوره ما درته ویلې چې ته ورشه ګوګل کا هغه د جنرال خبرې دی واوره چې ایټم بم په 1980 کې جوړ شوی که په 2080 کې جوړ شوی که په 380 کې جوړ شوی دغه ټولې خبرې په میډیا پرتې دي د خپل هغه کرنیل جرنیل د پښتنو که فوجي دی پښتون دی سبزی دی د صوابۍ دی هغه ته ورشه هغې نه پوښتنه وکړه زه تا نه دا پوښتنه کومه بحیثیت یو مسلمان ته زما ورور زما زوی ورور فرض کو ما سره ورانه راله او تا کره درغې بحیثیت یو مسلمان پښتونولي او افغانیت هغه بیل طرف ته بحیثیت یو انسان یا ګاونډیتوب څه حق جوړېږي چې دا زما ورور یا دا زما تره زوی یا زما بچی هر څوک چې دی خو ما سره جنګ راغی او تا کره درغې بحیثیت څه وظیفه جوړېږي ګاونډي ته به هغه سره کوم کار کوي باچا کمال ته مې سرفراز چې ما خبره ده سره یو منټ نه دا په خبرو باندې واجب چې سرفراز دا په خبرو پیږي ورکوټه نه باچا یو نیم خلکو فالو کړی دا ورور ځان جواب ته هغه یو منو فالو ور ډیر ما ته وکیل زه جواب درکوم دا ناصر محمد مرګري ټول مرګري لګو کار الله کې اون دا سوال زه کوم چلو ما اومنل چې ما د سړی له موقع ورکړله پته یې ظلم وکړو خو دا چې پته چا ظلم کړی دی ستا د پښتو تقاضا څه وایي چې زه به د هغه په جولۍ کې کینم او د دغه صرف د چې چا سهولتکار دی نه د به خلاف زه ګوره باچاجي ته چې په یورپ کې ناست دی سړي کتا باندې ګوره خبره کوم خبره بل ته دمړه ګوره باچاجي ناړو د ما خبره باچاجي درې پیکم زه تا ته درې ملک خیم پاکستان انډیا اسرائیل ګوره ته خبرو نه تښتې په دې کې راته چې په دې درې ملکونو کې کم مملکت ډېر مسلمانان شهیدان کړي دي په دې درې واړو ملکونو کې ته ماته ووایه کم ته مایک ولې دا نه چې زه د حقیقت خبره په دې درې ملکونو کې ګوره متړه ګوره اسرائیل انډیا او پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی انډیا چې دا د کافرو هندو دی او اسرائیل چې د یهود دی کافر دی ته ماته چې په دې درې ملکونو کې کوم ملک ډېر مسلمانان شهیدان کړي وجلي دي ته ماته ووایه ګوره یو سوال دا نه کومه د ستا دغې جواب در کوم خو ته مایک بند کې تا نه یو سوال کوم په هغې کې ستا جوابونه پراته دي ته د پاکستان نه نفرت پسه لرې همدغې کې ستا جوابونه دي خو د تا ماله جواب آفرین د پاکستان یو ګوره بچاجي یو خو د عام ولس خبره شوه د عام ولس ما مخکې په دې خبرې کړي او موږ ټول د دې ګواه یو که موږ 4 ساله کې وخت تېر کړی که نوښار کې هم تېر کړی که مردان کې هم تېر کړی که پښتونخوا په هر ځای کې هم تېر کړی موږ سره خپلو پښتنو ورونو ډېره ښه رویه کړې ده کور یې ودان بچی یې لوی زه به ورپورې ولې خاندم زه به یې مننه کوم باقي راله د پاکستان ریاست زموږ داسې دشمن دی چې زموږ په دې ټوله نړۍ کې داسې دشمن نشته لکه څنګه چې پاکستان ریاست دی زما وطن یې خرڅ کړی زه یې وجلی یم زه سه مهربانه زما وطن برباد کړی دی زه ماجر کړم هر لوبه چې د کړې ده ما سره کړې ده زه خپل بچیانو ته وصیت کوم چې د پاکستان ریاست هم د اسلام دشمن دی او هم د افغانانو د پښتون سرفراز حاجي صاحب ته لږه مهرباني وکړه ته پرېږده یاره زه یاران یم چې ته سره کوم خبریالې خبرې کله چې باچا صاحب خبره کا مایک خلاص نه کوي
هیله درنه کوو لږ به فهیم تا یو غنټه خبرې وکړې فهیم یو غنټه خبرې دې وکړې یو غنټه ما دا د باچاجي او د باچا خبره سره بیا تاسو ته نوبت ورکوم تاسو یو خبره مکو باچاجي ته نه ما سوال او بعد د یورپ خبره قربان دي شم په دې لندن کې به زمونږ 2 لکه یا 3 لکه به د افغانستان افغانان پښتانه په لندن کې تخم 6 لکه پاکستانیان دلته په دې لندن کې دي ستا د فوج مشر چې دی چې ټاکل کېږي هغه لندن ته راځي امریکې ته راځي ستا شهباز شریف نواز شریف پراپرټي په دې لندن کې ده نو ما ته دا پیغور مه راکوه چې ته د امریکایانو په خپو کې یا په هغې کې پروت یې ستا د فوج چې مشر مقرریږي د دې دا نشي دا مه وایه چې موږ په امریکا کې ناست یو په امریکا کې ناست یو که په جرمني کې ناست یو پر موږ د افغانستان ملي اردو یو موږ د افغانستان دپاره هر رقم خدمت تیار یو هغه په میډیا کې پروت دی دا ضرور نه چې د لاړ شم په میدان باندې وجنګېږم یا میدان ته لاړ شم د میدان خپل خلک د میډیا خپل خلک د ټوپک خپل خلک افغانستان نه لګول افغانستان جنډه ولګو چې د ملي اردو سپایان نه ته جنډه ولې د افغانستان نه لګ لکه د افغانستان جنډه ولې نه لګي چې د ملي اردو سپایي ته باچاجي زمونږ حکومت دی په افغانستان کې زمونږ حکومت نه دی باچاجي باچا څه صاحب هیله کوم بخښنه غواړم ماته پرېږده باچا صاحب هیله کوم په ډېر احترام سره ګورې دواړو پښتنو درېواړو پښتنو د پیغورونو د تانونه تېر شئ موږ درته وختي د ورونو خطاب وکړو چې تاسو زموږ ورونه یاستئ موږ دلته باچا صاحب چې راغلی موږ دا نه دي ویلي چې باچا او زیرتګل او ناصر مومند موږ د پنجاب دغه ظالم غلام مرتد قاتل وحشي زناور ریاست په مقابل کې راپورته شوي او دا یو دقیقه صبر وکړه مایک بند کړه وروره موږ درته ورور یو ته راځي ګوره که طالب دی که جمهوریت دی افغان دی دلته که سپین بیرغي که سور بیرغي یو خبره ده ته دا اختلاف موږ منځ کې ما اچوه یو خبره نه ده که نه ته لاړ شه مولانا فضل الرحمن ته ووایه مولانا فضل الرحمن ته ووایه منډه ورشه خپلو علما ته ووایه پاکستان په مقابل کې د هندوستان په مقابل کې د جهاد فتوا ورته ورکړه منډه ورشه منډه ګلایند راپورته کړه منډه افغانستان ته تکړه وزیرستان ته باچا صاحب زه یو دوه خبرې وکړم اجازه کړئ عمران خان راوباسه عمران خان غریب زندان کې هغه زما کار دی ته خپل غمو که ته خپل جنډا عمران خان پرېږده ټول میکونه بند کما تاسو ټول میکونه بند کما چې په نوبت باچا صاحب باچاجي تم باچا تم باچا غمو که خپل جنډا آزاده که زه ورته لګو ته داسې لوکا السلام علیکم باچاجي تم باچا باندې ډېر بل بټي مور کې بدلنه مومن ته تور کون چې ټول تنگ نشي مهرباني جی بسم الله دونه خبره نه ده ته د خپل مشران یا کنا مون په بریتو باندې سړی نه غیرت کیږي السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ نو پنجابیانو پرې دي کنه شلمونه اوس بابا سلامونه قبول کې زما خبره اوري زه ته یو خبره وکم چې کوم زه د باچا صاحب مزغول او رسیدم او فهیم چې کوم سوالونه کوم تاسو کو چې کوم زمونږ د زما د کوم د پی ټی آی ملګری ټول ناشتي مونږ ټول یو مسله ده که سوچ وته کوي زمونږ ټول دی سیستم سره نفرت دی د یو بل نه زمونږ نفرت نشته زمونږ دی سیستم د پاکستان دی سیستم سره نفرت دی زما ته کافي تصدیق وکړم د پی ټی آی نو ورونه مایک مخه سوا مایک وسر پراده جسه دا تاسو څه چل شوی کوته هغه پرې چې خبرې زمونږ د سیستم سره نفرت دی د دې سیستم نه زمونږ د عمل چې دا اتیا کاله تباه شوی د دې سیستم نه تباه شوی دی اوس دا سیستم زه به ټیکوم څنګه زه په خپله په دې کې لګیم اړه مې ما د تیرو 10 کالونه عمران خان لګی دی کوشش کوي د دې سیستم د ټیکولو اخوار په زندان کې دی او داغي باوجود مغه خپل کوشش کوي او زه له بهر لګیم دا ټول چې څومره ما سره ناس دا ټول موږ خپل کوشش کوو د سیستم د ټیکولو دا پاکستان کې موږ ټیکو چې دا سیستم هم نی ټیک کړي او د دې موجوده سیستم نمځان نی بهر کړي ترغه پوری د عمل نه ټیک کیږي نو زموږ ولې په یو بل سره په دې باندې نه بدو صحیح دا د حکومتونو بخپل ما د تابلش په موږ باچا صاحب چې د حکومتونو بخپل پالیسي په خپلو کې هغه خپلو کې خپوي لکه څنګه چې بلش پتا سولي د هغه اساګدار چې د سپینه زیات د ټولو بدی شي څنګه تاسو بدی شي داسې زما بدی شي او لاړ بره کین استا کوي سره
هغه ته خو نه ما کنځلو که نو ته تاسو کنځلو که به لاړه کېناست لږ ساعت د بل نه پرې لږ لاړه کېناست هلته ټیک ته نو چې هغوی خپلو کې سم دي موږ پې ولې یو بل سره سرونه ماتو سړیه ولې پې یو بل ته ګریوان ته لاس اچو ولې پې یو بل سره ډونه بدو زمونږ مسله چې کومه دا د پنجاب چې کوم واقعي خبره ده چې کومه د پنجاب زمونږ د حکومت سیسټم دی او کوم زمونږ آرمي دا ټول سیسټم دوی لاس کې نیولی دی زه د دې خلاف جنګ کوم د عمران خان په طریقه عمران خان دې سیسټم ته خپې اړه مې کړي دي او دا سیسټم به راغورځو او چې دا سیسټم راغورځو زه د عمران خان پسې ولاړم چې څنګه هغه راغورځوي هغه زه خو ټوپک نه راخلم او نه زما د ټوپک وسته چې راواخلم ما کې اتیا زره مړه که ما ټوپک راوانه رسم نو زه به اوس راوالم نو چې ټوپک نشم راغستی او د ټوپک وس مې نشته نو بیا د دې نه بهتره خبره دا ده چې د عمران خان په طریقه لاړ شم چې څنګه هغه سیسټم بدلی او صدارتي نظام ته زما ملک روان دی او زه صدارتي نظام غواړم په ملک یو جوړ زیارت شاه ډېرې ښکلې خبرې دې وکړلې فهیم نه یو سوال لرم فهیمه ته کوم ځای کې او دا راته ووایي چې ستا په افغانستان په جنگ کې څو شهیدان ورکړي د کوره پردینه خپل به راته وي هر افغان چې شهید شوی زما د کور دی زما ورور دی زما تره زوی دی زما د ماما زوی دی هر افغان ګوره دا بې منطقه پوښتنه ده وروره دا ته څه ګوره باچاجي د ماشومانو خبرې مه کړه ګوره باچاجي نه حقیقت ته ما په ولې درته وایم چې د پاکستان فوج شهیدان کړي دا ټول زما د کور دي دا په سواد باجوړ وزیرستان کې دا زما د کور دی وروره دا د ستا د کور نه ته دې تښتېدلې که ستا د کور وي ګوره زما خبره یو منټ پرېږده زما خپل ورور شهید شوی دی تې ته وایم بچاجي زما ورور شهید شوی دی وایه زما ورور شهید شوی دی وایه دا څه نه غواړي چې موږ ته یو منټ د تښتېدلو